الرحمن الرحیم. تیر لیکچر کې یو شی زموږ نه پاتې و، هغه دا چې NO2 موږ ویل چې یو تاک الکترون پاتې شو نایټروجن کې او اکتیت د نایټروجن پوره نه شو، نو موږ ویل که نایټروجن د بل NO2 سره یو ځای شي، NO2 د بل NO2 سره، نو ډایمر به جوړ کړي. نو بیا دغه تاک الکترون چې دی هغه ځان ته بله جوړه پیدا کوي. نو NO2 کې موږ سره یو تاک الکترون او بل NO2 کې اکټیټ نو پورا د بل NO2 هم تاک الکترون موږ سره و. نو دا دواړه که یو ځای شي نو موږ سره به جوړ کړي NO2 او NO2. نو تاک الکترون د ماله هغه ویلانسي الکترون چې دی دغه اکټیټ چې دی هغه موږ سره را نغی. صحیح ده. ډېر صورتونو کې موږ سره اکټیټ چې دی هغه موږ سره نه عملي کېږي، اکتیت قاعده نه پوره کوي. سلفر موږ د هغې مثال ویلو چې SF شپږ شو، PCl 15 شو، BeCl 2 شو، دا NO2 موږ اوس یو. نو دلته داسې دی چې موږ سره اکټیت قاعده چې ده، اکټیت قاعده دا موږ سره پوره نه شوه. اوس راځو لیویس چې کوم مفکوره ورکړه، نو پوره ډول باندې چې څنګه مثلا دا اتومونه چې دي دا یو ځای کېږي، د هغې پوره کنفیګریشن یا جوړښت چې دی هغه موږ ته وړاندې نه کړو. کوانټم چې دی، کوانټم میخانیک چې دی، کوانټم میکینیکل ماډل چې دی هغه موږ سره د اړیکو باره کې پوره معلومات را کوي. څنګه چې موږ سره هایدروجن چې دی که موږ واخلو، دا زموږ هایدروجن دی، دا د هسته ده او دا نور ټول موږ سره دا الکترون وریز ده، دا موږ سره ډېر یو بل سره ډېر لرې دي، دا او دا ډېر یو بل نه جدا دي. یو هایدروجن د بل هایدروجن نه چې دا موږ سره په ډېر لرې دي، خو دا موږ سره څه کېږي چې دا یو بل ته رانږدې کېږي. صحیح ده. مخکې بالکل ګول شکل دوی درلودو، څه درلودو؟ بالکل دایروي شکل، ګول شکل دوی درلودو. کله چې دوی یو بل ته رانږدې کېږي نو دا الکترون وریز چې ده، دا الکترون وریز دا دو هستو د اغیز لاندې راځي، چې راځي د دو هستو اغیز لاندې راځي. دا موږ سره ټول الکترون کلاوډ دی. دغه الکترون وریز د موږ سره، نو دا یو بل ته همداسې رانږدې کېږي. یو وخت کې دا داسې کېږي، یو وخت کې داسې شو چې کله دوی موږ سره په یو خاص فاصلې ته دوی راورسېږي، یو خاص فاصلې ته، نو د الکترونو دغه وریز چې ده دا هستې دي موږ سره د هایدروجن، دواړو هایدروجن، د الکترون وریز د منځ کې موږ سره ډېره زیاته وي، خو په سونډو کې ما سره دا وریز چې ده، الکترون دغه وریز ما سره چې ده دا کمه ده. ولې منځ کې ما سره زیاته ده؟ ځکه چې ما سره دواړه هستې ځان ته راکش کوي دغه وریز د الکترونو، دې وجې نه الکترون کلاوډ چې دی منځ کې، دا منځ کې موږ سره ډېر زیات دی. او دلته موږ سره دلته دا هایدروجن، دا هم هایدروجن و، هایدروجن یو بل ته رانږدې کېدل، دا هم هایدروجن و، دلته موږ سره جذب قوه پیدا شوه. یو وخت داسې راورسېده چې هایدروجن د هایدروجن سره یو ځای شو، هایدروجن د هایدروجن سره یو ځای شو او موږ سره H2 یعنې H2 مالیکیول چې دی موږ څه کړو، دا یې موږ سره جوړ کړو. الکترون وریز
کتاب شکل کې موږ سره په منځ کې چې دا ډیره زیاته ده او په سونډو کې چې د الکترونو کثافت چې دی مثلا دا موږ سره څه دی دا موږ سره کم دی. نو که موږ ګراف واخلو د دوی ترمنځ مثلا موږ یو ګراف ونیسو دا انرژي وا چې داسې زیاتیږي انرژي د اتومونو داسې زیاتیږي او دا موږ سره فاصله داسې زیاتیږي جلاوالی چې دی دا موږ سره زیاتیږي داسې چې دی د جلا کېدو اوږدوالی دی فاصله ده ډسټنس ته. نو کله چې دا اتومونه یو بل نه جلا و صحیح ده نو دې وخت کې د دوی دا انرژي وه کله چې دوی یو بل نه جلا و هایدروجن په اول شکل کې کله چې دوی جلا نو دوی دغه انرژي وه کله چې دوی یو بل ته رانږدې کېدل نو دوی دغه انرژي چې دا په کلاره توګه څه کېدله په کلاره دا څه کېده کمېدله کله چې دوی داسې رانږدې کېدل دوی انرژي چې ده دا موږ سره کمېدله صحیح ده یو وخت کې دا ډېره کمه شوه صحیح ده یو وخت کې دا دوی انرژي ډېره کمه شوه او که دې نه بعد موږ دا نورم رانږدې کړی وې دې نه بعد که دا موږ نورم رانږدې کړو دوی انرژي زیاته شوې ده نو دې وخت کې هستو ترمنځ چې د جذب کو پیدا شوې ده دوی وخت چې کله دوی بانډ جوړ کو بانډ اړیکه جوړ کړه هایدروجن نو دې وخت کې 415 کیلو جول پر مول انرژي دې د لاسه ورکړه 415 کیلو جول انرژي دې د لاسه ورکړه دغه انرژي چې دا کله چې د هایدروجن اتومونه یو بل نه جلاو نو دوی دغه انرژي وه دا انرژي وه کله چې موږ سره دوی یو بل ته رانږدې کېدل نو دوی انرژي یو دم کمه شوه بې که موږ نورم رانږدې کړی وي دا انرژي به د دوی نورم زیاته شوې ده نو دې وخت کې انرژي ولې زیاته شوې د هستو ترمنځ دفع قوه زیاته شوې ده دفع قوې له امله اوس دغه فاصله چې دوی دغه اړیکه جوړه کړه دې ته موږ دا موږ سره هغه کم از کم انرژي وه چې دې وخت کې دوی څه دی دوی ترمنځ سټیبل حالت دی ثبات حالت کې دي یعنې دې ساحه کې ما سره دا ایچ او ایچ مالیکیول ټول نه زیات ثبات حالت کې دي او که دې نه نورم زیات رانږدې کړمه نو ما سره د دوی انرژي څه کېږي زیاتېږي بیا د دې نه او دې ترمنځ چې کومه فاصله ده دا د دوی بانډ اوږدوالی دی چې دا 15 پیکومیټر دی د دوی څه دی دا بانډ اوږدوالی هایدروجن ترمنځ د بانډ اوږدوالی دا 15 پیکومیټر دی بخی پیچ مې ولیکو او پیکومیټر تقریبا 1 انګسټرام 100 پیکومیټر یو انګسټرام تقریبا 100 پیکومیټر نو لومړی سر کې نو دې وخت کې دا دې ځای کې دا ستوري او دا موږ سره یو ساختمان دی یعنی کله چې 15 پیکومیټر ته هایدروجن اتومونه رانږدې شو نو دوی الکترونو کثافت دوی په منځ کې زیات دی په سونډو کې کم دی صحیح ده او مخکې دغه حالت دی دا اوس هغه حالت چې هایدروجن موږ سره ډېر لرې او دا هایدروجن هم یو بل ته رانږدې کېږي رانږدې کېږي دلته موږ سره انتهایي
په یو خاص حده پورې دا رانږدې شي چې 15 پیکومیټر هستو ترمنځ فاصله ده بانډ لینث دی د دوی ترمنځ او دې په نتیجه کې موږ سره څه پیدا شوی دی هایدروجن ترمنځ چې ده دا موږ سره اړیکه راغلی ده اوس چې کله هایدروجن که موږ واخلو داسې چې دا هایدروجن او دغه مثلا دا هسته ده او د کې دا الکترون که موږ وښیو د الکترون داسې دی صحیح ده او دا یو بل هایدروجن دی او دغه الکترون سپین داسې دی کله چې دا دواړه یو ځای شو کله چې هایدروجن د هایدروجن سره یو ځای شو هایدروجن د هایدروجن سره یو ځای شو نو چې ما سره د الکترون لپاره ځای پیدا شي کله چې هایدروجن سره یو ځای شو الکترون او ریس چې د دوی ترمنځ به وي اوس دغه الکترون چې موږ ږدو دا به د پاولي د اصولو پرنسپ مطابق پاولي دا وایي چې موږ سره دا ناممکن دي چې څلور واړه کوانټم نمبر د یو رقم وي د یو الکترون دپاره څلور واړه کوانټم نمبر یو شان نشي کېدی نو هغې دپاره موږ څه وکړو چې د یو سپین به یعنې مطلب دا دی چې په یو اربیټال کې که هغه اتومي اربیټال یا مالیکولي اربیټال وي دا موږ سره ناممکن دي چې دواړو سپین دي دواړه پاس راشي یا د دواړو سپین دي موږ سره په یو اربیټال کې د الکترون دواړه لاندې راشي بلکې سپین چې کله موږ سره د یو اربیټال کې سپین راځي د الکترون یو به پاسي او بل به ښکته وي یو به پورته یو به ښکته خواته وي نو دلته چې موږ سره کوم د الکترون کوم سپین دی د یو به پاس راشي او د بل به موږ سره لاندې راشي دې ته موږ مالیکولر ویلنس بانډ یو چې ویلنس بانډ میتود یو دې ته موږ چې وبخئ ویلنس بانډ میتود موږ دیتے ہیں VBM ویلنس بانډ میتود ویلنس بانډ میتود دا څومره چې موږ سره طاقه الکتروني او موږ سره بانډونه جوړیږي څومره چې طاقه الکتروني څومره چې اټامیک اربیټال څومره چې طاقه اټامیک اربیټال یو ځای کېږي او موږ سره چې جوړیږي بانډونه جوړیږي نمبر اف بانډ په موږ څومره چې طاقه الکترون موږ ولرو نو د هایدروجن ترمنځ موږ سره دا که موږ هسته واخلو دوی ترمنځ دغه فاصله دا 15 پیکومیټر ده 15 پیکومیټر او دلته چې کوم الکترون دی د یو سپین به پاسي او د بل سپین به موږ سره لاندې